د لویانو په منځ کې فیصلې مه کوئ. وهابیان د دې دور چې کوم دي 15 احادیث یاد کړي دي، دا راپورته کېږي او 4 امامانو منځ کې فیصلې کوي. لکه ته نشي کولی، امامانو ته احادیث رسېدلي دي، هغوی احادیث ټول چې کوم دی یاد کړي وو، خو د هغې نه بعد یې بیا د مذهب نه چوړ را ایستلی دی. که ته لاړې پسې یو حدیث به راټینګ کړي او نور به درنه ټول پاتې وي. بیا زه بار بار تاسو د پوهې دپاره ما دا مثالونه در کړي دي. لکه یو مثال د هغې نه دا دی، ګوره په مانځه کې به لاسونه په سینه ږدي، که دا به د نامه نه بره ږدي، که دا به د نامه نه لنډې ږدي. په سینه کې 3 احادیث راغلي دي، 15 احادیث. صحیح حدیث پکې نشته، 15 واړه ضعیف دي. د نامه نه بره چې دی 3 احادیث راغلي دي، 3 واړه ضعیف دي، قوي حدیث ورکې نشته. د نامه نه لنډې 2 احادیث راغلي دي، 6 ورکې ضعیف دي. یو حدیث د مصنف ابن ابي شیبه ورکې قوي دی، د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه په روایت سره. خو د هغې سره څه چل شوی دی؟ وهابیان خو کار کوي که نه. د مصنف ابن ابي شیبه چې کوم حدیث دی، هغه حدیث نن سبا د بیروت نه چې کوم چاپونه راځي ترې ایستل شوی دی. ګورې کتاب کې نشته. مونږ د څه نه معلوم که نن نه 120 کاله وړاندې عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه د دیوبند علماو استاذ تېر شوی دی. هغه یو کتاب لیکلی سعایا، په سعایا کې د نامه نه د لنډې لاس کې ښودل د امام صاحب مذهب حدیث نقل کړی او حواله یې ورکړې په مصنف باندې او باب یې ذکر کړی دی. لیکن نن په کتاب کې حدیث نه پیدا کېږي. کاروایانې شروع دي. ته د هغه غل غم وړی چې کورونو ډاکې کوي، راشه د دا غله وګوره چې د کتابونو ډاکې کوي. کتابونو نه غلا شروع ده، لګیا د کتابونو نه حوالې پټېږي، احادیث پکې ورته ایستل شوي. داسې فکر وکړه چې سخانې ته لاړ شه، د اهلسنه والجماعه مذهب او حنفي مذهب والا مکتبه به پکې یوه چېرته پیدا کړي. ادوا به هم ډېر کمزوري. نور دا خلکو ټول الحدیثو او شیګانو زور لګولی دی. نو شیګان لګیا دی زیادت کوي او وهابیان لګیا دی تراشل کوي. کتابونو نه خبرې ویستې. اوس که ته راځې او وهابي ملا خلکو ته دین ښایي او زمونږ د عوام ماشومانو ته یې په حجرو کې او په ځایونو کې درسونه شروع کړي دي او چې نوم د نامه نه لنډې لاس کېږي، نه بره یې کېده. صحیح ده، په سینه باندې لاس کېږده. په 15 حدیثو دې عمل وکړه. د نامه نه بره 3 حدیث راغلي وو او د نامه نه لنډې 2 حدیث راغلي وو. 10 حدیثو ته دې لته ورکړه. بعضې پکې دي چې هغوی وهابیان بیا څه وایي، په سینه یې مږدئ، نامه نه ښکته یې مږدئ، نامه نه بره ږدئ. هغوی داسې وایي نامه نه بره ږدئ. ای دا رواج کړي ده. صحیح ده، په 3 احادیثو دې عمل وکړه او 15 احادیث درنه په سینه باندې و درنه پاتې شو او 2 احادیث د نامه نه لنډې و درنه پاتې شو. 12 احادیث دې پرېښودل. خو راشه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه تا ته د دې ټولو حدیثو نه چوړ بیانوي. هغه وایي چې نیم امت ښځې دي او نیم امت سړي دي. د ښځو څه بل پیغمبر نشته. همغه پیغمبر چې کومې خبرې او فرمودات کړي دي او هغه قانون دی، ابه زنانو ته یا به سړو ته وي. که موږ نر او ښځو ته وایو چې نامه نه لنډې لاس کېږدئ، دا نورو حدیثو باندې به څوک عمل کوي؟ یهودي خو یې پرې نه کوي که. که موږ نر او ښځو ته وایو چې په سینه لاسونه کېږدئ، نو د نامه نه لنډې چې 2 حدیث راغلي، په دې به یهودي عمل کوي که مسلمان به یې کوي؟ امام صاحب تا ته وویل چې نیم امت دې په سینه لاس کېږدي چې زنانه دي. ولې؟ لأنها استر لهن، زنانو دپاره د پردې دپاره ډېر ښه دي. ده خپله حیا او پرده یې پکې پټه ده او نیم امت په نیم دین عمل وکړه که د 15 حدیثو باندې عمل راغی. دا نارینه دې راپورته شي، نامه نه دې لنډې لاس کېږدي چې دا 2 حدیثه بې عمله پاتې نه شي. او زمونږ دې امت کې چې چاغ خلک دي او دا غټې غټې خېټې دي چې د نامه نه لنډې لاس وړی نه شي، تکلیف دی ورته که نه. نو چاغو ته خو بل پیغمبر نه شو پیدا کولی که نه. د هغه چاغ خلک دې د نامه نه بره لاس کېږدي دې دپاره چې په 3 حدیثو عمل را شي. نو چاغ او خوار او ښځو او نر د نبي علیه السلام په ټول دین باندې عمل وکړو. د امامانو خبرې چې کوم دي دا د حکمت نه ډکې دي. داسې نه ده چې هغې حدیث نه دي لیدلي، ټول یې کتلي دي، بیا د هغې نه بعد فیصلې را ایستلي تا لپاره. یا مثال په طور 9 حدیث راغلي دي چې نبي علیه السلام به کله لمونځ کو، دا لاسونه به یې د غوږونو د نرمۍ سره برابر کړل، دلته به یې لاسونه یوړل. او 2 حدیث راغلي دي چې نبی علیه السلام به کله لمونځ کو، تکبیر به یې کو، نو لاسونه به یې اوږو ته اوچتول. اوس وهابي راپورته شه او ټولو خلکو ته لګیا دی چې هلکه لاسونه دلته وړئ. صحیح ده، حدیثو باندې دې عمل وکړه، 2 حدیث دې عملي کړل او څو حدیث
نه حدیث در نه بې عمله پاتې شو. یوازې حدیث هم دغه و. علي حدیث هم دې ته وایي چې دوه درې را ټینګوه نورو ته لته ورکوه. که ته علي حدیث خو په ټولو عمل وکړه. علي حدیث خو حنفیان دي چې په ټولو حدیثو عمل کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا ته اسانه کړه، وایي نیم امت ښځې دي او نیم امت نارینه دي. نارینه دي په نهو حدیثو عملو کې نرمۍ ته دې غوږونو نرمۍ ته دې لاسونه اوچت کړي چې دا حدیث بې عمله پاتې نه شي. او زنانه دي د اوږو ته لاسونه ویسي چې په اوو حدیثو عمل را شي چې د نبي اسلام یو حدیث هم په امت کې بې عمله پاتې نه شي. او زنانه دې ولې اوږو ته ویسي؟ لأنها استر لهن، د دې د حیا او پردې دپاره ډېره مناسبه ده. که دې لاسونه بره کوي صحیح ده، حدیث شته دی، لیکن د دې دغه حیا خلاف راځي. نو که دې اوږو دپاره ویسي د دې دپاره د پردې دپاره ډېر مناسب. بهرحال مقصد مې دا دی چې د صحابه کرامو کوم اختلافات خپل منځ کې راغلي، مونږ دومره بادر نه یو چې د هغې فیصلې کوو. بس هغې کړي دي، خدای پوه شه هغې، او مونږ به ټولو ته حق وایو. څلور امامان چې دي هغه ډېر لوی لوی خلک وو. دومره ګوره دی چې اوس دین جوړوي د بخاري نه جوړوي که نه، هر چا ته وایي بخاري ده بخاري ده بخاري ده. خو ته خو لږ بخاري وپېژنه چې بخاري دی څوک. امام بخاري دا د امام احمد صاحب شاګرد دی. امام احمد صاحب د څلورم مذهب امام دی، او امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب شاګرد دی، هغه د درېم مذهب امام دی. او امام شافعي صاحب د امام محمد رحمت الله علیه شاګرد دی، او امام محمد رحمت الله علیه زمونږ استاد د امام صاحب شاګرد دی. کوم چې امام محمد، امام ابو یوسف چې دا یاران ورته ویل کېږي. نو وګورئ امام شافعي صاحب د امام صاحب په دین کې نوسی راغی، او امام احمد رحمت الله علیه د څلورم مذهب امام په دین کې کړوسی راغی، او امام بخاري په دین کې کودی راغی. دا روستو خلک دي، هغه د دې شاګردانو کې راځي، او د شاګرد شاګردي جوړېږي. د هغه د مسلو نه دین جوړی، او اساتذه یې په هغې ته لتې ورکوي، پسې خبرې کوي. بهرحال مقصد مې دا دی چې امامان که دي دا لوی خلک دي، مونږ دومره لا علم نه لرو چې د هغې منځ کې فیصلې وکړو. دې مسله کې امام صاحب په حقه دی، دا به زه راټینګوم. دې مسله کې شافعي صاحب په حقه دی، دا به ته دومره باتور نه یي چې دا حق معلوم کړي. لا به ځان پکې ګمراه کړي او د خپلې خېټې به تابع جوړ شي. ځکه چې امام شافعي صاحب وایي چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي، امام صاحب وایي چې ماتېږي. نو چې ژمې وي او به یخې وي نو بیا به څه وایي؟ یاره وایي دا امام شافعي صاحب مذهب خو هم څه په باطله نه دی که نه، اودس پې چېرته ماتېږي؟ هغه ویلي که نه. راځئ چې په ژمې کې شافعي صاحب مذهب باندې عمل وکړو، چې اوړی شي دا اوباسې خوند کوي، بیا به وایي مړه امام صاحب په حقه دی، اودس پې ماتېږي. راځئ چې اوس نو تا خو د خپلې خېټې ته اتباع وکړه، نه مذهب پسې لاړې نه دین پسې لاړې. نو دې وجې نه یو مذهب یو چوکاټ کې دننه کېدل پکار دي. او بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب نو داسې مذهب نه دی چې یوازې امام صاحب پکې تېر شوی نور څوک نه و. بیا په زرګونو محدثین په دې کې راغلي دي. او تاسو عوام چې وابین کېږي خو ډېر بې اعتماده قوم یې، ځکه چې تاسو نه د دې زمانې مولیانو ته ګورئ، نه د دیوبند مولیانو ته ګورئ، نه د بلې علاقې مولا ته ګورئ. دومره باتور شوئ تاسو. محمود قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دیوبند والي دی، چې د افغانستان او د پاکستان د علما ګوري دا د دیوبند شاګردان جوړېږي. لیکن محمود قاسم نانوتوي صاحب د امام صاحب مذهبي و. د دومره علم سره دومره استاد جوړېږي د علماو، هغه نه شو کولی چې دې مذهب نه وتلی وی د حدیثو سره دننه شوی. مفتي شفیع صاحب وګورئ، اشرف علي تانوي وګورئ، د دیوبند د علما شیخ الهند وګورئ، د هغې نه مخکې شاه ولی الله رحمت الله علیه ته سوچ وکئ. دا لویې کورنۍ ختیځ زمانه کې راشئ. اکوړي وګورئ ثاني دیوبند دی، مفتي فرید صاحب ته ورشئ ته د چا په مذهب یې وایي زه د امام صاحب. نو ټانګېوال وابي اوس خو ټانګه چلوي، ټانګېوال وایي چې وایي ته څه شي وي؟ زه الحدیث یم. الحدیث معنا څه ده؟ په حدیثو پوهېږم. نو هلکه ته په حدیثو چا پوهې کړې؟ ته خو ټانګې چل. په غسلخانو کې به خلکو ته ګیرې خورئ چې پوښتنه ترې وکړي ته څه شي وي؟ زه الحدیث یم. اوس دا سقاوي والا الحدیث شو. لږ اعتماد وکئ چې مفتي فرید صاحبه د دومره علم سره د امام صاحب مذهب نه پرېږدي، نو ټانګېواله تا ولې پرېښوده؟ او یا چې کوم دی شیخ حسن جان صاحب وفات شو، خدای دې وبخي، هغه ته لږه سوچ وکئ، هغه نه به تاسو تپوس کړی چې ته په کوم مذهب یې؟ به تا ته ویل د امام صاحب په مذهب. دا څومره ادارې چې تاسو نمک منډۍ ته لاړ شئ، دواړه نمک منډیانو کې وګرځېږئ. نور داسې ادریس شیخ صاحب چارسده کې هلته لاړ شئ، او ډاګۍ مولانا صاحب ته لاړ شئ، په مردان کې اسرائیل شیخ صاحب ته لاړ شئ، یعنی کراچۍ کې بنوري ټاون ته لاړ شئ، تقي عثماني ته ورشئ، رفیع عثماني ته ورشئ. مفتي شفیع صاحب زامن دي، ژوندي دي، پوښتنې دې وکئ. به تا ته وایي موږ د امام صاحب مذهب یې. دا څومره مولیان چې تاسو وګورئ دا د امام صاحب مذهب یې، دا ټول بېدینه شو، دا ټول رشوت خواره شو، دا ټول خرڅ شوي دي چې ګینې
دی ته حق معلوم دی چې حق وهابیانو کې دی، بیا امام صاحب پسې روان. نو لږ ویښ شئ او تاسو امیان چې وهابیان کېږي دا صرف د بې اعتمادۍ وجه ده، او یا بې اعتماده وي یا درته شوړه چې ته میلاوېږي پیسو پسې ځئ. بله څه خبره خو نشته دی. څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم صل على سيدنا